السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو خدای دې وکړي خوشحاله روژې به مو پیل کړي. لله الحمد یو ځل بیا قمر بنسټ د تیرو کلونو په شکل باندې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خوراکي مواد او کڅوړې هم توزیع کوي. همدارنګه په مختلفو ولایتونو کې روژه ماتي یا افطاري ترتیب هم په نظر کې نیول شوی دی. تیر کال کې مو تقریبا څه کم 10 ولایتونو کې 3.5 کورنیو ته خوراکي مواد رسولي دي. همدارنګه تیر کال روژه کې مو تقریبا د 45,000 هیوادوالو ته افطاري برابره کړې ده. سږ کال به انشاءالله ستاسو په مرسته او همکاري دا تعداد غواړو زیات کړو. 3.5 کورنۍ به 15,000 ته رسو، همدارنګه او 45,000 افطاري به انشاءالله 50,000 ته رسو. دا یوازې شونې نه ده، ستاسو مرسته لازمي ده. تاسو یې چې موږ دلته کار کوو انشاءالله په دې دنیا کې به د مال کې برکت وي او په آخرت کې به الله تعالی د دې په بدله کې موږ ته جنت راکړي. همدا اوس مرسته وکړئ، ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ.